نو عرض دا عزیزان چې موسی علیہ السلام ډېر لوی جلیل القدر پیغمبر او دې مقابله شو د فرعون لعین سره. فرعون بادشاہ دی او داسې بادشاہ دی چې 400 کاله بادشاہي وه، 400 کاله، او په 400 کاله کې چرته په سر کې هم نو درد شوی. اندازه وکړئ چې هغه به اسمان سره خبرې نه کوي نو څوک به؟ موسی علیہ السلام ته الله ووی چې ورشه فرعون ته د هغه سرکشي د حد نه واوړېده. موسی علیہ السلام ورته څه چې پروردګاره خو ډېر لوی جابر او ظالم دی، فوج ورسره دی، پولیس ورسره دی، بارډر ورسره دی، ملیشه ورسره ده، توپې ورسره دي او ټینکونه ورسره دي. ای الله حکم منم خو ژبه مې صفا نه ده. ما سره یو بل معاون پکار دی چې زما ترجماني کړي. الله ورته وی معاون به در سره وي هارون وزیرا. هارون وزیرا، هارون علیہ السلام چې ستا ورور دی دا به دې ترجمان وي. دوه په دوه ور روان شو، هیڅ نشته، دا ټوپکې نشته، کلاشنکوپ نشته. دا تاسو چې دلته نیغ نیغ ګرځوئ را ګرځوئ د جمرود په بازار کې ما ته ډېر افسوس وشي زه چې تاسو سره دا وسلې ګورم، دا چېرې د تورې په کار کې په کار نه راغلی، چېرې دلته تکړه یې نه لکه ما څه ویلي دي ظالمه ما څه کړي دي. خو که وخت راغی بیا به درته ووایم. د سن 65 په جنگ کې ما جلسه وکړه او ورته مې وی چې خپې ټینګې لګوئ، مرګ یو ځل دی، ومړه کېږو به. چې د شپې په لنډی بم وغورځېدو یو غړمب شو، په سبا مې چې کتو دارو دپاره سړی مې په ښار کې نه لیدو، دارو له 4 ورځې پس مې یو شیخ ولیدو، ورته مې وی چې کدھر گیا ہے، کدھر گیا ہے؟ ویل سوات. مالے سوات اچ کیا کرنے؟ ویلے تھے چاٹیاں وستیاں بیڑا تباہ ہوئے چاٹیاں وی چاٹا راوری. تاسو خیال راغی دا ټول سیزونه د موقع په وخت کې خوند کوي، بې موقع ملا تړلی او بللی او دا مرداري چې اوس راوتې ده بې موقع خوند نه کوي. دا دې دپاره نه دي چې ته ما وله او زه تا وله، ته زما کلی ډزوه او زه ستا کلی ډزوه. دا دې دپاره دي چې 2 سرحده دي، یو دا دی او یو دا دی، یو د انډیا سرحد دی او یو د روس سرحد دی. دا دې دپاره دی، دا ما او تا ویشتو دپاره نه دي چې ته زما بچي وله زه ستا بچي وله، ته ما وله زه تا وله. واده راغی او په واده کې صاحب برر د زرګونو روپو کارتوس په واده کې والوزوي. په دې مسله پوهیږئ؟ په دې پوهیږئ؟ په دې خو پوهیږئ چې راشه چې صاحب داونه به مې نه وبوسې، داونه به مې نه وبوسې. په دې خو پوهیږئ؟ په دې پوهیږئ چې په واده کې یا بلا ضرورته
د یو کارتوس د 2 روپو خلاص کړو د قیامت په ورځ به ته د شیطان په صف کې ولاړې. یو کارتوس. ځکه چې بلا منشي کارتوس الوزول دا اسراف دی او اسراف کوونکی به فی الدرک الاسفل من النار په لاندې تاقچه د جهنم کې پروت. دا خبره مې لوړګي کې کړې وه چې دا باتی د غوږ نه وباسه چې ستا د ټول عمر دلته په مردارو کې تیري. ټول عمر ستا کور دی د ویسیارو ناټک او ډمخانه جوړی، ته دی د شرابو سپلایګرې او ته دی د هیروین سپلایګرې او د مرګ نه وروسته به دی شیخ ګل صاحب او صدیق باچا ستا جنازه وکړي. پټې شو چې جنت ته نه. که د جنت په سترګو ولیدو په دې عمل په دې جنازه دا ګیره به د سپي په کونه وله. قرآن ویلی دی، دا زما خبره نه ده، خو دا خبرې درته کوم ځکه چې د قبایلو نوم بد واورم په خدای قسم پې خفه کېږم ځکه چې زه قبایلي یم. زه پې خفه کېږم که دا واورم چې قبایلو پلانې ورانې وکړو نو زما سترګې په پېښور کې ټیزه نه شي. زه پې وشرمېږم. اوس بیا خبره ده چې دا جرت څوک ونه کړی شي چې ما ته مخامخ ووایي چې تمہارے قبائلی ایسے ہیں، لیکن زه خو پې وشرمېږم که دا قرآن ویلی دی. الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. الف لام میم احسب الناس، خلق دا گمان کوي ان یترکو چې دوی به خلاص شي ان یقولو آمنا، خالی په دې خبره چې ما ایمان راوړی دی په دې ټکي به ته خلاص شي چې ما ایمان راوړی دی. ستا بیړی به په ګرداب کې ګیره نه وي، ستا د لستوړو نه به په میدان کې ګولی وتې نه وي، په تا به آسماني آفتونو امتحانګاه نه جوړ شوی، ته به په دې ټکي خلاص شي چې ما ایمان راوړی. یاد خدای غفور دی، قرآن ویلی دی یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسانت څه شي په غرور کې واچولی چې الله کریم دی. څه په غرور کې واچولی؟ تا د هغه د قهر او د غضب اوازونه نه دي اورېدلي؟ وګورئ په پاکستان کې د چا دا خوب هم نه و لیدلی چې صدر ایوب بم خدای رانیسي. لیدلی و چا؟ خبره کوئ ستاسو صدر ایوب هیر دی. مونږه د مومندانو وروڼه یو، په قبر کې یو مومن نه ملیکو تپوس وکړو من ربکه، هغه ورته ویل جوکه غولې څه رب رب کې یو قپ مړی به نه چرته وږی ما. پرونی کیسې دې هېرې شوې نه معاملې دي. صدر ایوب عالی قوانین جوړ کړي، دا علماو ته پته ده. عالی قوانین کې یو شق داو چې ښځه به راپاسي او میړه ته به وایي چې یو دوه درې طلاقي طلاق مې کړې ځه و بیړه دې غرکشه. اوس دا به څه کېږي؟ علما ورپسې شو چې بیختي وځه په دې قانون. اوس مونږ زاړه یو، ګیرې مو هم پرېښي دي، د سوټامیرو زمانه ده. که زمونږ دا زړې چېرته په ځوان مینې شي او راته وایي چې یو دوه درې شیخ صاحب طلاق مې کړې، زه دا بل میړه کوم، بیا به مونږ څه کوو؟ پې ونښتو. چې پې ونښتو لاړو انجام یې وګورئ.
نیست و نابود شو، نام و نشان ورک شو. یحیی خان ورپسې راغی. د یحیی خان